پاکستانیو پوځیانو یو ځل بیا پر کونړ توغندیز ګوزارونه کړي. په دغو توپچي ګوزارونو کې څومره ځاني او مالي زیانونه اوښتي. د اوسنۍ افغان واکمنۍ د چارواکو او ځواکونو غبرګون ورته څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. تېره شپه د کونړ د دانګام ولسوالۍ لوی لوړ ښوونځی د پاکستانیو ملیشو لخوا پر توپونو ویشتل شوی او د یاد لوړ ښوونځي ودانۍ زیانمنه شوې ده. ځایي سرچینې وایي دغه توپونه تېره شپه ویشتل شوي او څو مرمۍ د ښوونځي پر ودانۍ لګېدلې دي. تر اوسه اړوندو چارواکو د پیښې په اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې په ختیځه سیمه په ځانګړې توګه په نورستان او شاوخوا سیمو کې د دواړو خواو د توکمیزو او ټبریزو مشرانو ترمنځ په وروستۍ جرګه کې پریکړه شوې وه چې پر یو او بل به ډزې نه کیږي. شنونکي وایي پر ولسي بنسټونو بریدونه نه یوازې د سیمې د وګړو ژوند له ګواښ سره مخوي بلکې د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه هم ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.